بسم الله الرحمن الرحیم. د تلپاتې او سپېڅلي رب په نامه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حریت رادیو درنو او عزتمندو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به ټول روغ جوړ او د صحت او عافیت جامې به مو فرتن وي او د شپه به مو تر دې دمه په خوښۍ او خوشحالۍ را رسولي وي. قدرمنو اوریدونکو، دا د داستاني خپرونه در پیل شوه. په دې خپرونه کې زه زبیر تاسو ته هرکلی کوم. هیلهمند یم ترفای را سره ملتیا وکړئ او د حجاز سیلۍ داستان دا 10مه برخه هم را سره په مینه واورئ. خوږو اوریدونکو، تاسو د حجاز سیلۍ داستان د خپرونو په 9مه برخه کې را سره واورېدل. شیرویه وویل: ولې نه؟ ما تا ته په خپل زړه کې ځای درکړی، پناه خو څه کوې؟ شیرویه پیغله له لاسه ونیوله او د خپل زړه پورې ونښلوله. قدرمنو اوریدونکو، تاسو په دې برخه کې را سره اورئ. شیرویه پیغله له مخې څخه یو لوري ته کړه او بیا یې سوداګر ته وویل: تاسو درې واړه په خپلو اسونو سپاره شئ او د خپل کور په لوري روان شئ، کنې پوهیږئ چې څه به در سره وشي. درې واړه سوداګر په اسونو سپاره شول او په خپله مخه ولاړل. د شپې لومړۍ برخه وه. هغه قومندان او چاپلوسي چارواکي چې د ورځې له شیرویه سره یو ځای ښکار ته تللي وو، د خسرو پرویز په څنګ کې ناست وو او د هغه صفتونه یې بیانول. خسرو پرویز وویل: نن زموږ شاهزاده شیرویه ښکار ته تللی وو. ما اوریدلی چې تاسې هم ورسره ملګري وئ. قومندان وویل: هو لوی امپراتوره، شاهزاده نوی ځوان دی، هغه خو موږ یوازې نشو پرېښودلی. خسرو پرویز وویل: څه شی ښکار کړل؟ یو لوړپوړي چارواکي وویل: لوی امپراتوره، یوه هوسۍ ښکار کړه. قومندان وویل: موږ غوښتل ستاسې سره د شاهزاده د ښکار په هکله خبره وکړو. شاهزاده شیرویه یوه ځمکنۍ حوره له ځان سره راوستې ده، دومره ښکلې او ښایسته ده چې شاهزاده به د همغې شي. حال دا چې د فارس امپراتورۍ اوس د دښمنانو په منځ کې راګیر ده. په دې حالاتو او شرایطو کې شاهزاده ته د دې اجازه باید ورنکړل شي چې یوه نابلده نجلۍ بادشاهي ماڼۍ ته راولي. خسرو پرویز وپوښتل: آیا تاسې هغه له دې کار څخه منع نه کړ؟ قومندان وویل: ډیر مو کوښښ وکړ لوی امپراتوره، په هغه باندې موږ زور نشو اچولی. موږ په دې ښه پوهېدلو چې د شاهزاده دا کار امپراتور نشي زغملی. موږ ستا نمک خواره یو، زموږ ځان او مال هر څه د خپل امپراتور څخه قربان او زار دی. دا هماغه قومندان او هماغه چاپلوسي چارواکي و چې د نجلۍ په ترلاسه کولو او سوداګرو په تښتولو کې د شیرویه سره ملګرتیا او مرسته کړې وه، او په لاره کې د شاهزاده داسې صفتونه کول چې د طاووس په تخت باندې شاهزاده شیرویه ښه ښکاري او د ځوان شاهزاده سره دا مالکه. د رعیت خلک چې کله دا وګوري نو د درناوي لپاره سرونه خپل ښکته کیږي. په شیرویه باندې د یو لوري د دې بې مثاله پیغلې نیشه سپروه، خو په دې نیشه کې چاپلوسو چارواکو په خپلو غوړمالیو نور زیاتوالی هم راوستلو. په دې سره د شیرویه سینه نوره هم پراخېدله او سر یې له کبر څخه پورته کېده. هغه په یقیني توګه ځان د فارس امپراتور بللو. چاپلوسو چارواکو شیرویه د خپل پلار په خلاف راپارولو او هغه ته ډاډ ورکولو چې هیڅ کله به د هغه پلار ته د دې پیغلې په هکله معلومات ورنکړای شي. هغوی انجلۍ په یو کور کې وساتله او شاهزاده ته یې وویل چې د شپې په پلاني باغ کې ورسره وګورئ. د شپې همدې چارواکي خسرو پرویز د خپل زوی شیرویه په خلاف راپارولو. خسرو پرویز له غوسې تک سور شو او ویې ویل: زه هم دا اوس شیرویه ته ورځم، انجلۍ به د هغه سره وي. چارواکي وویل: نه لوی امپراتوره، انجلۍ هغه له ځان سره نه ده ساتلې، اوس به هغوی دواړه د باغ د ډنډ په غاړه سره ناست وي. خسرو پرویز په یوازې ځان د شیرویه په لوري وخوځېد. قومندان د چارواکو څخه وپوښتل: آیا شیرویه به دا زړه وکړای شي چې په یوازې ځان خپل پلار ووژني؟ یو چارواکي وویل: که یې ونه وژني
نو د پلار او زوی ترمنځ خو به دښمني او اختلاف را پیدا شي. بل چارواکي وویل موږ به دا دښمني او اختلاف نور هم زیاتوو. قومندان وویل انجلۍ باید د ډېرې هوښیارۍ مظاهره وکړي. د هغې لږ غلطي ټول راز رسوا کولی شي. یو بوډا چارواکي وویل ما انجلۍ پوره او مکمله پوهه کړې ده. هغه مې ویرولې هم ده چې په دې کې خطر هم شته که غلطي دې وکړه. قومندان وویل اوس چې څه کیږي هغه تر څارنې لاندې ساتئ. که معامله خرابه شوه نو موږ باید چمتو او تیار اوسو. خسرو پرویز باید نور ژوندی پاتې نشي. د بادشاهي ماڼۍ هغه باغ د جنت په شان و. سپوږمۍ د هغې ښکلا دوه چنده کړې وه. په منځ کې یوه چینه وه چې د هغې په پاکو او رڼو اوبو باندې د سپوږمۍ وړاندې د سپینو زرو په شان ځلېدلې. د ګلانو بوی په مړو بدنونو کې هم روح پوکولو. د ښکلي خوب په شان په یو ښکلي باغ کې دوه ښایسته او ښکلي انسانان د یو بل سره داسې نښتي او پیوسته وو لکه یو بدن او یو جسم. یو شهزاده شیرویه او بله هغه ښکلې پیغله کومه چې شیرویه له ځنګل څخه له ځان سره راوستې وه. هغې خپل نوم ازدیبا ښودلو. هغوی دواړه یو په بل کې سره ورک. د ځوانۍ نشي او خمار هغوی د نړۍ او هر شي څخه بې برخې کړي وو. ازدیبا په خپ اواز سره شیرویه ته وویل ما به تر څو پورې همداسې پټه ساتي. شیرویه ورته وویل څو ورځې بیا به زما او ستا واده سره کیږي. ازدیبا د شیرویه څخه لږ لرې شوه او ویې ویل آیا زه به په بادشاهي کورنۍ کې ومنلی شم؟ زه خو د رعیت څخه یم. بله دا چې زما هیڅ واک او د سر سوری نشته. شیرویه وویل یو څوک به ستا پلار وبللی شي. هغه به د شام کوم شتمن سردار معرفي شي. ښکار ته چې کوم چارواکي زما سره تللي وو هغوی به د دې لپاره بندوبست کوي. تاسې به هغوی له ځان سره راولي او زما پلار ته به وایي چې د شیرویه واده له دې پیغلې سره وکړئ. هغوی به زما پلار قانع او هغه ته به وایي چې د دې نجلۍ پلار ډېر شتمن او د لوی لاس او واک خاوند دی او په خپله سیمه کې د فارسي امپراتورۍ قوي ستن ده. په دې خبرو کې په هغوی باندې یو سوری پرېوت. خو دې دواړو ورته ځکه پام ونه کړ چې ګوندې د سپوږمۍ مخ ته به د وریځې کومه ټوټه مخامخ شوې وي. خو سوری د هغوی څخه تیر نه شو بلکې د هغوی په سر باندې ودرېد او هلته میخ شو. د خسرو پرویز د امپراتورۍ ستنې ډېرې پخې او ځواکمنې دي شهزاده. د سوري څخه आवाज راغی. شیرویه او ازدیبا ورخطا شاته وکتل. خسرو پرویز د هغوی په سر باندې ولاړ و. هغه ازدیبا له مټ څخه ونیوله او راپورته یې کړه. شیرویه د پلار او ازدیبا په منځ کې ودرېد. شیرویه خپل پلار ته وویل زما سره خبره وکړه. ما دا له ځان سره راوستې. خسرو پرویز نیم ګام شاته شو او بیا یې شیرویه په مخ باندې ښه کلک په څپېړه وواهه. خسرو پرویز وویل آیا تا څوک زما په وړاندې ودرېدلي لیدلی دي؟ آیا په دې عمر کې زه تا ته د دې اجازه درکولی شم چې په یوه نجلۍ کې داسې ورک شي چې د دنیا او شاوخوا څخه بې پروایې ولاړ شه له دې ځایه. له لن څخه تل خپلې ماڼۍ نشي وتلی. خسرو پرویز حسینه او ښکلې ازدیبا له ځان سره بوتله او شهزاده شیرویه خپل مخ مخړو کوم چې پلار یې په څپېړه وهلی و. لږ ځان وروسته ازدیبا د خسرو پرویز د خوب په خونه کې په تخت ناسته وه او ازادې خبرې ورسره کولې. خسرو پرویز له ازدیبا څخه وپوښتل آیا ته زما دا زوی خوښوې؟ ازدیبا په ناز او نخرو سره وویل که زه ستا د زوی په خلاف کومه خبره وکړم نو تاسې به خفه شئ. خسرو پرویز وویل که زه ستا څخه خفه کېدای نو په دې تخت مې له ځان سره نه کېنولې. څه چې ویل غواړې هغه ووایه. ازدیبا وویل ستا دا زوی ډېر بې عقل دی. په دې عمر کې هغه په عیاشۍ کې اخته شوی دی. زه یې په زوره له خپل پلار څخه راوستی یم. د هغه سره ستاسې د عمر 3-4 پاخه خلک ملګري وو. هغوی ټولو ډېر منع کړ خو هغه د یوه پروا هم ونه کړه او وی ویل زه د کسري زوی یم. د رعیت او ولس هره پیغله زما ده. هغه ټولو ته دا ګوتڅنډنه هم وکړه که چیرې چا زما مخه ونیوله
نو زه به هغه ووژنم. خسرو پرویز وویل تا رښتیا وویل؟ آیا ته زما سره اوسېدل غواړې که خپل پلار ته بیرته تلل؟ ازدیبا د یوې مظلومې په شکل وویل آیا د پاریس امپراتور ما د دې وړ ګڼي چې له ځان سره مې وساتي؟ خسرو پرویز هغه ځان ته رانږدې کړه او ویې ویل ستاسې په شان ښکلې ملغلرې به څوک له خپلې سینې څخه جلا کړي؟ ازدیبا څه فکر وکړ او ویې ویل د امپراتور زړه چې دومره پراخ او مهربانه دی نو دا زما لپاره لویه نیکبختي ده، خو زه د شهزاده څخه ویریږم، هغه به ما ووژني. خسرو پرویز وویل موږ هغه په ماڼۍ کې تر څارنې لاندې نیولی دی، هغه د ماڼۍ څخه د باندې نشي وتلی، په باغ کې ګرځېدلی شي خو ته به تل زما سره یو ځای یې. سبا سهار خسرو پرویز شهزاده شیروی را وغوښتلو او حکم یې ورته وکړ چې پس له دې له ماڼۍ څخه نشي وتلی او په ماڼۍ کې به د ښځو برخې ته بالکل نه رانږدې کېږي. شیروی خپل پلار ته سختې خبرې وکړي او د دواړو ترمنځ ترخې خبرې لاندې وباندې شوې. خسرو پرویز شیروی ته وویل زه ستا دا جرم نشم بخلی. شیروی خپل پلار ته وویل زه هم د بخښنه غوښتونکو څخه نه یم. په همدې ورځ د هغو چارواکو له ډلې څخه چې له شیروی سره ښکار ته تللي وو یوه د شیروی سره ولیدل. چارواکي شیروی ته وویل یو پلار باید د خپل زوی سره داسې سلوک ونه کړي. کسري باید د انجلۍ له ماڼۍ څخه ویستلی وای، خو هغه ستاسې څخه انجلۍ واخیستله او د خپل ځان سره یې وساتله. شیروی چارواکي ته وویل زه پس له دې څخه خسرو پرویز خپل پلار نه بولم. چارواکي وویل موږ ګورو چې امپراتور په مزو او چرچو کې ډوبېدونکی دی، هلته د مسلمانانو څخه جنگي ځواک جوړیږي، رومیان هم زموږ لپاره خطر ګرځېدلی دي. زموږ د امید سترګې یوازې ستاسې په لور دي چې د پاریس امپراتورۍ خوندي او پر ځای ساتلی شئ. د دې څخه وروسته لوړپوړو چارواکو د شیروی سره بیا لیدل پیل کړل او هغه یې د پلار په خلاف راپارولو. قومندان هغه تر ټولو زیات وپارولو. ټولو چارواکو شیروی ته همدا وویل چې خسرو پرویز د ایران امپراتورۍ له تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ کوي. شیروی یو ځوان وو. ټولو چارواکو شیروی ته همدا وویل چې خسرو پرویز د ایران امپراتورۍ له تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ کوي. شیروی یو ځوان وو او د هغه په احساساتو باندې د ازدیبا جداوالي ډیره بده اغیزه کړې وه. هغه اوس کسري خپل پلار نه بلکې خپل دښمن او تیری کوونکی بللو. څو ورځې وروسته کسري بل لور ته ولاړ. نو ازدیبا او شیروی د ماڼۍ په باغ کې سره کېناستل. ازدیبا په ژړا سره بیا شیروی ته وویل ما د خپل بوډا او ظالم پلار څخه راخلاصه کړه. زه خو ستاسې سره راغلی وم، زه ستاسې یم. که ستاسې پلار زه خوشې نه کړم نو زه زهر خورم او ځان وژنم. شیروی په کلکه وویل خسرو پرویز به مړ کېږي او زما په لاسونو به مړ کېږي. خو کله به چې همدا ازدیبا د خسرو پرویز سره وه نو هغه به د شهزاده په خلاف راپارولو. امپراتور به بې ځایه شیروی رټلو او په هغه به بندیزونه لګول. خسرو پرویز 4-5 ورځې وروسته له سفر څخه راغی چې په دې ورځو کې ازدیبا د شیروی سره 2 ځلې لیدلی وو. هغې د خپل تباه کوونکي حسن، هلاکوونکي ځوانۍ او خوږې ژبې په زور او چل سره شیروی د خپل پلار ځاني دښمن وګرځولو. په همدې ورځو کې قومندانان او څو لوړپوړي چارواکي هم د شیروی سره لاندې باندې کېدل او د هغه په دماغو کې دا نقشه او خیال اچولو چې د پاریس اصلي واکمن او امپراتور تاسې یاستئ او خسرو پرویز د دې امپراتورۍ دښمن او تباه کوونکی دی. خسرو پرویز چې کله راغی نو په دربار کې ازدیبا په تخت له ځان سره کېنوله چې شیروی هم هلته ناست و. په همدې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم استازی راغی او پیغام یې راوړ چې کسري هغه ټوټې کړ او بیا په هوا کې والوزولو. د دې څخه وروسته د یمن والی بازان ته لیک واستولو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی او لاس تړلی زما دربار ته راولي. په شیروی باندې هغه وخت اور بلیده چې په دربار کې خسرو پرویز د ازدیبا په مخ، ویښتانو او بدن باندې لوبې کولې.
د خسرو پرویز څخه څو کاله وروسته د مسلمانانو لښکر د عراق خاورې ته ننوت. د ایرانی پوځ په پرتله د مسلمانانو غازیانو شمیر او تعداد د نشتون برابر وو او پارسی پوځ نیم په اوسپنیزو زغرو کې پټ وو. خو سره د دې هم اسلامي غازیانو په هر میدان کې پارسی پوځونو ته ماتې ورکوله او د هغوی په پوځي کلاګانو باندې د اسلام ویاړلی بیرغ راپانده کاوه. پارسیانو خپل مړي او زخمیان په ډګر کې پرېښودل او تېښته یې کوله. د اسلامي غازیانو ستر قمندان حضرت خالد بن ولید رضی الله عنه او مرستیال حضرت مثنی بن حارث رضی الله عنه اسلامي غازیانو د فرات د سیند په غاړه زیات ښارونه او سیمې فتح کړي وو او د مدائن په لوري روان وو، کوم چې د فارسي امپراتورۍ مرکز او پلازمینه وو. مدائن د ماڼیو او قصرونو ښار وو. دا د فارسي بادشاهانو پایتخت وو چې د ژوند ټولې اسانتیاوې پکې برابرې وي. خو په دې وخت کې هغه د غمونو او خفګانونو مرکز وګرځېده. په ټولو خلکو د غم او خفګان څپې راخپرې شوې. د مسلمانانو په لارو کې د پرتو ښارونو څخه خلک مدائن ته راتښتېدل. په هغو تښتېدونکو کې زردشتیان او عیسايي سوداګر هم وو. د هغوی سره مال او دولت و چې د هغې د خوندي ساتلو لپاره هرې خواته پښې او لاسونه وهل او سوړې لټولې. د فتح او نیول شوو کلاګانو او سیمو څخه قمندانان، افسران او پوځیان په تېښته مدائن ته راتلل. ښاري اوسېدونکي هم ښه زیات را رسېدلي وو. هغوی په ښار کې د مسلمانانو څخه په ولس کې ویره اچولې وه. یوه ورځ د فارس سرداران، مشران، مخور او لوړپوړي چارواکي سره یو ځای کېناستل. په ټولو کې زیات د پاخه عمر چارواکي خاوند وویل: آیا تاسې د پاریس د امپراتورۍ رسوایي نور زغملی شئ؟ یو بل چارواکي وویل: ذلت، سپکاوی او رسوایي نه، بلکې تباهي او بربادي. د نیمایي څخه په زیات عراق باندې مسلمانانو قبضه کړې. زموږ هغه پوځ چې د روم امپراتور هرقل ته یې ماتې ورکړې وه، اوس د عربي سراحي بدوانو او ځنګلي خلکو په وړاندې وسله غورځوي. د زرتشت لعنت دی وي پر موږ باندې چې اوس مدائن هم موږ مسلمانانو ته وړاندې کړو. اوس تاسې ووایئ ښاغلي مشره چې څه باید وکړو؟ د پاخه عمر چارواکي وویل: ما چې څه ویل غوښتل هغه تاسې خپله وویل. تاسې ټول په دې ښه پوهیږئ چې د دې بدبختو اصلي لامل څه دي. خپل منځي او کورني اختلاف او جګړې. دا هم یو ډول کورنۍ او خپل منځي جنگ دی چې د یوه ډله یو په تخت کې نه وي، بله ډله بیا هغه وژني او د خپلې خوښې سړی پرې کېنوي. دا ټول بادشاهان د وژلو وړ دي. که موږ دا د وینو دا لوبه همداسې په بې پروایۍ سره ګورو نو د امپراتورۍ نوم او نښان به ورک او له منځه ولاړ شي. موږ او تاسو ټول چې دلته سره راغونډ شوي یو، موږ په زړه کې د یو بل دښمنان یو. په دې غور او فکر وکئ، که د پاریس امپراتورۍ نه وي نو بیا رومیان یا مسلمانان تاسو ته دومره قدر او درناوی درکوي کوم چې اوس موږ د هغې خاوندان یو؟ بیا به موږ غلامان یو. زموږ میرمنې او نجونې به وینځي وي. تاسې پوهیږئ چې نور به څه کیږي؟ یو چارواکي وویل: موږ په دې ښه پوهیږو. اوس تاسې دا ووایئ چې څه کول اړین دي. زموږ سره اوس د خبرو وخت نه دی پاتې، باید زر تر زر عملی ګام پورته کړو. د پاخه عمر خاوند چارواکي وویل: ما مخکې په دې فکر کاوه چې مسلمانان په شرابو، مال، دولت او حسینو پیغلو کمزوري او بې اتفاقه کړو. زموږ سره یهودیان شته، عیسایان زموږ ملګري دي. په پاریس کې تر ټولو ښکلې او ښایسته پیغلې شته. د مال او دولت کمی نشته. موږ دا شیان ازمویلي هم دي، خو مسلمانان په دې لومه او جال کې راګیرول امکان نه لري. مخکې موږ یهودي نجونې د مسلمانانو په جامه کې ځینو مسلمانانو سردارانو ته ورلېږلې وې. په هغو نجونو کې 3 د مسلمانانو د اخلاقو څخه دومره اغېزمنې شوې چې اسلام یې ومنلو او نورې ورڅخه ووژل شوې ځکه چې د هغوی راز رسوا شو. یوه وپوښتل: هغه څه ډول؟ بوډا چارواکي وویل: موږ هغوی ته دا وظیفه سپارلې وه چې په مسلمانانو کې د فارسیانو ویره خپره کړئ. خپل خاوندان هم باید وویروئ چې پارسیان پلان لري چې د دښمن پوځ د پښو لاندې دل کوي. هغو نجونو ته دا وظیفه هم سپارل شوې وه چې د خپلو خاوندانو سره داسې مینه او محبت ښکاره کړئ چې هغوی په ځان پسې لیوني کړئ. خو مسلمانان د الله جل جلاله او د هغه د پیغمبر په هدایاتو باندې د عمل کولو کوښښ کوي او د هدایاتو په سلسله کې په دښمن باندې یرغل خپل فرض بولي.
پاتې شو مال او دولت. کومې کلاګانې او سیمې چې مسلمانانو نیولي هغه د سرو او سپینو زرو څخه ډکې وې. مسلمانو قومندانانو هغه مال او دولت په خپلو غازیانو وویشلو او څه برخه خپل مشر ته واستوله. ما داسې فکر کاوه چې دا قومندانان به دومره زیات مال او دولت وګوري نو ځان ته به حکومت او بادشاهي جوړه کړي، خو هغوی خپل مرکز او خلیفه ته دوکه نه ورکوي. کورني چارو وزیر وویل د هغوی د بری او کامیابی دلایل او لامل همدا دي. هوښیار او د پاخه عمر خاوند چارواکي وویل لوی او غټ لامل یو بل هم دی. په دې مسلمانانو کې چاپلوسي، غوړ مالی او بوډپاکي نشته. ما معلومات کړي چې په مسلمانانو کې هیڅوک هم د خپل امیر او خلیفه چاپلوسي او غوړ مالی نه کوي. هغوی دربار هیڅ نه پیژني او نه مشر پکې امتیاز لري. خلیفه په جومات کې په پوزي کینی او احکام ورکوي. څوک چې څه شکایت یا ګوتنیونه لري هغه پرته له ویرې څخه ورته وایي. د پاریس امپراتوري چاپلوسي، غوړمالي او بوډپاکي تباه کړي. په تخت باندې وژل او لاندې باندې کول همدا چاپلوسان کوي. هغوی یوازې خپل ضمیر او ګټه غواړي. چاپلوسي او غوړمالي داسې زهر دي چې کلکه او سخته ډبره هم میلې کوي. د پاخه عمر خاوند هوښیار چارواکي وویل اوس زه تاسې ته اصلي خبره وړاندې کوم. په دې سره په خپلو کې ژمنه وکړئ چې موږ به د هیچا چاپلوسي نه کوو او نه به د بل چا څخه چاپلوسي غواړو، بلکې چاپلوسي او جرم او ګناه وګڼئ. پس له دې به زموږ بادشاه اردشیر وي، ځکه چې هغه د میدان سړی دی، د جګړې د لارښوونې وړتیا لري. موږ اوس بادشاه ته اړتیا نه لرو، بلکې یو تکړه قومندان ته اړتیا لرو. که په تاسې کې څوک په دې خبره څه ګوتنیونه لرئ هغه دې ووایي. ټولو ګډون کوونکو خبره ومنله او بیا اردشیر را وغوښت، کوم چې د نوشیروان عادل مسی و. ټولو چارواکو او پوځي قومندانانو هغه ته ډاډ ورکړ او دا یې ورته وویل چې د پاریس امپراتوري په لاس کې واخلي. اردشیر وویل تاسې چې ماته دومره لوی او دروند مسؤلیت راسپارئ، آیا زه به دا نه قبلوم؟ زموږ د پوځ د ماتې او تېښتې دلیل او لامل خپل منځي اختلاف او جګړې دي. تاسې دا مسؤلیت په غاړه واخلئ چې خپل منځي اختلاف به نه کوئ. زه به په تخت نه کینم، بلکې میدان او ډګر ته به ځم، چیرې چې مسلمانان په یو بل پسې بری او کامیابي ترلاسه کوي. مسلمانان خالد بن ولید رضی الله عنه د اسمان څخه راښکته شوی فرښته او د الله جل جلاله توره ګڼي، خو زه به هغه ژوندی په زنځیرونو کې تړلی تاسې ته راولم. بیا هغه د میدان په لوري روان شو. د حجاز سیلۍ درنو قدرمنو مینوالو، دا و د حجاز سیلۍ داستان لسمه برخه چې ما زبیر تاسو ته وړاندې کړه. په دې هیله چې خوښه سوي مو وي او خوند مو ترې اخیستی وي. تر بیا یوې بلې خپرونې چې زه زبیر ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي رب سپارم. ښه وخت، ښې چارې، ښه شپه ولرئ. الله مو مل شه. د حجاز سیلۍ. د حجاز له سوځونکو صحراګانو څخه راپورته شوی غږ چې د فارس او روم لویه امپراتوري ولړزوله. یو څو ناپېژاندو څهرو د اسلامي نړۍ تاریخ ته نوې بڼه ورکړه. الله اکبر، الله اکبر. حجاز سیلۍ د خلفای راشدینو د اتلولیو او سرخندنو په زړه پورې ناول. یا د داستاني خپرونه د یکشنبې او دوشنبې په شپه 10 بجې او تکراري چهارشنبه او پنجشنبه د شپې له 10:30 تر 11 بجو اوریدلی شئ.
د حجاز سیلی